نو په ټول امت کې په زنانو کې دریم نمبر د حضرت خدیجه او فاطمه نورستو هغه څوک بهترینه د حضرت عائشه ده او بسړو کې داغي پلار په 1 نمبر دیغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خو عجب دادا چې ټول نه محبوب ترين شخصیات دادي او د ټول نه زیات دشمنی خلک چا سره دي د دوه سره روافض امام ذهبی په سیر اعلام النبلاء کې فرمای د اتمه صدې شخصیت ته وې د دې دا حالات چې حضور علیه السلام د څومره ګرانه ده او څونه محبوب ده او روافض او شیعاګان د دې سره دشمنی کوي چې دې سره دشمنی کوي نو الله او رسول الله تا زیات دشمنان عمدک روافض دي عمدہ خلق دي څوک چې دشمنی کوي د چا سره د حضرت عائشہ صدیقہ سره نو په دې ملک پاکستان کې په ایران کې او په افغانستان کې او بیا په شام کې او په دې ټول دنیا کې کوم ځای کې چې نن شیعاګان دي د حضرت عائشہ سره انتهایی ګستاخانه رویه هغه سکی استعمالي او هغه جهنمی غني هغه مرتد غني هغه ګستاخه غني هغه کافر غني نو دی وجنا مونږ هم دی بر سره عام څه غنو وایا کافران غنو ها او حضرت عائشہ رضی الله عنها زمونږ مور ده او حضور ته ګرانه نو مونږ ته لکونو مندونه زیات ګرانه مور سوق دوایا حضرت عائشہ ده نو ان شاء الله ولذیذ دا دی نو چې د حضرت عائشہ رضی الله عنها نسبی اولاد نو روحانی اولاد شتا روحانی اولاد الحمدللہ لکونه اولاد دي حضرت جنگوی پیزان قربان کو ټوټي ټوټي ک حضرت زیورمان فاروقی پیزان چان چان ک او دغه رنگي اعظم تاریخ شهید په خپل بدن په بمونو باندې شیعاګانو په بمونو ټوکړه ټوکړه ک داغي د ناموس او د لومټي په خاطر باندې علي شیر حیدری رحم الله په خپل ځان په سپینه ګیره باندې سورې ک نو دا خلک نه نه وي چې د حضرت عائشہ رضی الله عنها اعلی وارث شوی دا داغي اولاد الحمدللہ نن په دې شکل کې موجود دي د حضرت عائشہ لپټه به ان شاء الله موږ کې ته نه پریدو دا یاد لري کروافیز دي کې شیعاګان دي کله دې په شا باندې اداري او حکومت دي چې هر څونه سخترین خلک او هر څونه زور الله درکې ایمانی طاقت ته نه رسي ان شاء الله ولذیذ نو دا زموږ استاد ایمان دی چې د حضرت عائشہ دفاع به ان شاء الله په هر ځای کې کوو ان شاء الله د حضرت عائشہ لپټی تا کم خنزیر چې په کګوستر به وګوري د غسترګي به ان شاء الله مون په چړو باندې روباس کم زبانونه چې حضرت عائشہ باندې زبان درازي کوي دا به مون په ویخ کې په چړو باندې کټو ان شاء الله کم ګوتې ولا سونه چې د حضرت عائشہ عرض او عزت طرف ته اوچت شي دا به مون ان شاء الله ټوکړي کو دا به مون ماتو دا دي نه وي چې څومره دي د حضرت عائشہ او د سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل دغه پشان کی ګستاخی کوي دومره الحمدلله زمون اغي سر محبت نورم زیاتیږي نور دغه په محبت کې مون نورم لیونی کیو دومره زمون نورم په ایمان کې سره راځي جوش او طاقت او ولول راځي الله دې دشمنان عائشہ او سیدنا ابو بکر صدیق دشمنان نست نابود کی الله دې ذلیل او خوار کی سوق شه دې پوش پناهي کوي الله دې عمر سره تباہ او برباد کی الله دې په جهانین کې ذلیل او رسوا او تباہ او برباد کی